السلام علیکم قدرمنو انجينر صیبانو یو ځل بیا راغلاست درته مرسلین باور یم حاضر شوی یم انجينر صیبانو د ایریګیشن کانال ډیزاین مو شروع کړی و تر دغې ځای پورې را رسېدلي وو ډیزاین لاینه پورې موږ های فیلډ الیویشن چې دی اټ کړی وي رامراینز رټ کړی وي په هغې باندې مو کار کړی چې های فیلډ الیویشن چې دی د کومو اهدافو لپاره چې دی پکارېږي او مونږ به چې د های فیلډ الیویشن په کومه طریقه چې دی دلته پروفایل ته چې دی جیږو یا په دغه مسایلو باندې مو خبرې کړې وي نن چې دی راځو ډیزاین لاین باندې کار کوو خو مخکې د دې څخه چې په ډیزاین لاین باندې چې دی عملاً کار شروع کړو نو زه غوره ګڼم چې باید یو څه کانسپټ باندې کار وکړو مونږ چې ډیزاین مونږ د کوم ځای څخه شروع کړو په ډیزاین کې کوم کوم سټیپونه دي ډیزاین ډسچارج دی بل چې دی دغه د کانال روټ دی یا مسیر ټاکل دا سټډي آف کانال ټایپ دی د کانال په ټایپونو په اړه چې دی مطالعه کول دي لینینګ دی د کانال سټډي آف سویل پراپرټي د سایډ سلوپ دی سټډي آن بیک فیل ریپلیسمنٹ دی study hydraulic ډیزاین دی study economic computation دی او په همدې ډول باندې چې دی کنکریټ سلب دی میسنري لینینګ دی په دغه باندې به چې دی لږ یو سرسري نظر تیر کړو چې دغه ډسچارج چې دی دغه څه ته وایي ډسچارج سره کوم پیدا کولی شو دغه مسیر ټاکنه کې باید کوم کوم نقاط موږ په نظر کې ونیسو نو په دغې باندې به یو نظر چې دی سره تیر کړو انجينر صاحبانو لومړی چې د ډیزاین ډسچارج پیدا کول دي په اول قدم کې کانال لپاره چې د ډیزاین ډسچارج یا اعظمي غوښتنه په نظر کې نیولو سره چې دی دغه ډسچارج پیدا کیږي چې دغه ډسچارج د پیدا کولو لپاره موږ دوه پروګرامونه چې دی ډېر زیات د استعمال وړ دي چې یو ته کلیم واټ او بل کراپ واټ دی چې د هغه پروګرام په اساس باندې موږ کولی شو ډیزاین ډسچارج پیدا کړو خو چې کم وخت کې موږ دغه ډیزاین ډسچارج پیدا کړو دا مهمه خبره ده ډیزاین ډسچارج به چې دی انجینر صاحبانو موږ په هغه وخت کې به چې دی موږ ته اعظمي ډسچارج لاسته راځي کله چې ایریګیشن ډنسټي چې دی زیاته وي یعنې په دې معنا چې هغه ساحه چې موږ ورته اوبه رسو مختلف سیزنونه راځي هغه سیزن په کومه کې چې زیاته ساحه ایریګیټ کیږي او هغه نبات چې زیاته دلته ډیوټي ولري د هغه په نظر کې نیولو سره چې دی موږ هلته ګورو چې څومره اوبو ته دو اړتیا لري فرض مثال په داسې وخت کې به موږ دغه ډسچارج نه دا کوو چې هغه ژمی وي یخني وي اوبه کمه پکارېږي او موږ د هغه وخت ډسچارج چې دی پیدا کړی او هماغې ته ډیزاین وکړو نه موږ به په هغه موسم کې چې کله زیاته ساحه ایریګیټ کیږي دویم نمبر کې چې دی هغه نباتات ورکې چې دی کرل کیږي کوم چې دلته ډیوټي چې دی زیاته وي او ګرم موسمي یعنې ایواپوریشن هم ورکې زیات وي انفلټریشن ریټ هم ورکې لوړ وي په دغه وخت کې چې کوم ډسچارج موږ ته لاسته راغی نو دغه به زموږ ایریګیشن کانال لپاره به چې دی زموږ ماکزیمم ډسچارج وي دغه ته به چې دی موږ خپل هایډرالیک ډیزاین به ترسره کوو دغې ته به موږ کانال چې دی ډیزاین کوو هغه پول سپلای لیول به چې دی ورته خپل ټاکو نو زموږ په دغه وخت کې دویم نمبر چې دی د کانال روټ دی یا د هغې مسیر دی دغه مسیر ټاکنه کې باید کم کم غوښتنې چې دی باید اجرا شي د کانال په مسیر ټاکنه کې چې دی انجینر صاحبانو هغه غوښتنې کومې چې د یو کانال څخه موږ لرو فرض مثال موږ ته په اسانۍ سره اوبه ایریګیشن فیلډ ته چې دی ورکړي د داسې ساحې څخه چې دی دا باید تیر شي داسې یو ساحې څخه تیر شي چې هغه اقتصادي وي زموږ لپاره بل چې دی اغېزناکه وي د هغه ساحې څخه چې دی د ساحې څخه باید موږ پوره سروي وکړو د هغه سروي په نظر کې نیولو سره چې دی بیا موږ د لوړو نقاطو څخه چې دی زموږ دغه کانال باید تیر شي په دې خاطر د لوړو نقاطو څخه چې زیاته ساحه زموږ ایریګیټ شي زیاته ساحې ته چې زموږ اوبه ورسیږي انجینر صاحبانو دلته یو یادونه کومه چې کانال مسیر باید موږ داسې وټاکو چې زموږ یو هغه کوم چې تاریخي ساحې دي هغه ورکې ورانې نه شي ډېر زیات ورکې تخریبات رامنځته نه شي بل چې دی د په مسیر ټاکنه کې چې دی زموږ مهمه مسله دا ده چې باید زموږ کانال چې دی لکه په روډ کې چې څنګه غواړو موږ چې هغه ښه سیکشن دی کوم چې کټینګ او پیلینګ بیلانس وي یعنې داسې ونه شي چې زیات کټینګ رامنځته شي چې هغه مواد بل ځای ته
ورته انتقالولو غواړي یا نورو ځایونو څخه مواد چې د فیلینګ لپاره راوړل شي. نو کانال کې چې دی بیا د هغسې نه کوو. کانال چې موږ په داسې سیکشن نه به تېروو، په داسې ساحې نه به تېروو چې موږ کټینګ رامنځته شي خو فیلینګ نه. فیلینګ که رامنځته کېږي خو کمه اندازه، په دې خاطر باندې چې دا اوبه دي دلته امپټریشن سیپیج زیات رامنځته کېږي. او په فیلینګ کې چې دی زمونږ کانال چې دی دا سټیبل نه راځي، انسټیبل کېږي. نو د دې لپاره به مونږ کوشش کوو چې باید زمونږ کانال مسیر چې دی په کټینګ کې راشي نه په فیلینګ کې. دویم چې دی مونږ سټډي آن کانال ټایپ دی. کانال ټایپونه دي چې نظر تشته دغه ټایپونه ټاکل کېږي، د دې شیپونه دي، د دغې ډول دی، د توپوګرافي ته دي. لکه فرض مثال توپوګرافي ته مونږ چې دی کانال ډولونه وایو. نو نظر مسیر ته چې دی مونږ بیا 3 ډوله کانالونه وایو چې یو کنټوري کانالونه دي کوم چې د توپوګرافي په نظر کې نیولو سره تیریږي. دویم چې دی د تپو او غونډیو څخه تیریدونکي کانالونه دي. او دریم چې دی اړخین لرونکي کانالونه دي چې دغه هر یو ډول باندې که مونږ بحث کوو نو ویډیو زمونږ ډېره زیاته اوږدېږي. دا به په هایډرالیک برخه کې چې دی مونږ یو غواړو چې بیا یو بل کلاس شروع کړو، هغې کې په دې باندې مفصل ډول باندې بحث کوو. خو دلته چې کوم ټایپ د کانال زمونږ لپاره خودل شوی دی هغه په لاندې ډول باندې مونږ واضح کوو. مونږ دلته دا ټایپونه چې دی اوس مونږ انلینډ کانال لرو، لین کانال دی او ریټیننګ وال کانال دی. چې په انلینډ کانال کې چې دی انلینډ کانال دی او بل چې دی کورډ کانال دی. او په لینینګ کې چې دی مونږ عموما زیات لینینګونه لرو. خو اوس دلته چې دی زه په لنډ ډول باندې دا څلور څخه به یادونه. سټون میسنري چې دی لینینګ کانال دی، کانکریټ سلب کانال دی، کانکریټ لینینګ کانال دی، بل رینفورس کانکریټ کانال دی، اسفالټ کانال لینینګ دی. ډېر ډولونه چې دی مونږ مختلف نورم لرو، خو دغه غټ چې دی دا زیات چې استعمال لري په افغانستان کې دغه دی. بل چې دی ریټیننګ وال کانال دی چې دغه کې میسنري ریټیننګ وال دی، کانکریټ بلاک ریټیننګ وال دی او کانکریټ ریټیننګ وال دی. او بل چې دی د فلوم ټایپ لینینګ وال دی چې دغه ډولونو باندې چې دی ویشل شوي. په دغه هر یو ډول باندې به چې دی بیا په نورو ویډیوګانو کې په وضاحت سره به ورباندې کار کوو. خو د دغې هر یو چې دی زه درته یو انځور چې دلته ښیم چې فرضي مثال سټون میسنري چې دی کانالونه کوم ډول دی، فلوم دی. دلته مو چې کومه یوه یادونه وکړله نو دغه یو څو ټایپونه یې دي چې دغه به درته انجینر صیبانو ګوره دا کانال دی، دا انلینډ کانال دی، دا همدغه الویل ورته هم موږ ویلی شو. خاورین کانال دی، فرض مثال لینینګ ورک نه دی شوی. دغه چې دی مسونري لینینګ کانال دی. دغه بل چې دی دا میسنري لینینګ کانال دغه هم یو ډول دی. دا چې دی بیا کانکریټ سلبونه دي. دا چې دی سلبونه تیار جوړ شوي، سلبونه راوړل شوي دلته اچول شوي، پري کاسټ ورته ویلی شو. بل چې دی دغه کانکریټ لینینګ دی، یعنی کانکریټ همدغه هلته په کانال باندې د پاسه هلته ځای په ځای شوی همدلته اچول شوی دی. بل کانکریټ چې دی ریټیننګ وال کانال چې دی دغه یو بل ډول دی د کانکریټ همغه چې مخکې ذکر وکړو چې ریټیننګ وال کانال دی. دغه چې دی ټایپونه و د کانال. بل چې دی سټډي اپ آن سویل پراپرټیز چې دغه د سویل پراپرټیز د دغې ولې ګورو، د دې هدف څه دی، دې باندې چې دی لږ تمکیږ انجینر صیبانو. د خاورې د ډول معلومول چې دی انجینر صیبانو د کانال د اړخینو میلانونو د ټاکلو او په کانال کې د ایروژن او د سکاورینګ د معلومولو لپاره چې ډیره خورا مهمه موضوع ده. ایروژن او سکاورینګ چې دی هم لږ تفکیک لري خو ورنه تیریږو ځکه چې ویډیو اوږدېږي. نو د دغې لپاره چې موږ کله کانال کې ډسچارج تیرو، هغه ډسچارج ته نظر کې نیولو سره سرعت سره باید وکتل شي چې دلته کوم ډول خاوره چې د موجوده چې آیا دلته ایروژن سکاورینګ رامنځته کېږي که نه رامنځته کېږي، د خاورې ډول چې دی په کوم ډول ماسې دی، د ذراتو سایز چې دی څومره دی، باید دغه ورکې مطالعه شي. د انلینډ کانال لپاره چې دی عموما دغه سلوپونه چې دی دا کېږي هارډ راک لپاره، هغه راک کومې چې سختې تیږې دي هغه کې سیټ سلوپ چې دی یو نسبت 0.3 یعنې دا په دې معنی چې 0.3 چې دی دغه کې چې انجینر صاحبانو یو مهمه نقطو ته مو فکر وي چې په سایټ سلوپونه چې کوم دي دا عموما موږ د کوتانجانت له جنسه چې دی اخلو او لانګ سلوپونه چې کوم دي هغه د تانجانت له جنسه. نو دلته یو نسبت 0.3 دا په دې معنی چې یو په 0.3 متره هایټ کې باید 1 متر چې دی موږ عرض ولرو بیا چې سلوپ ورکړو دا عمره سلوپ به وي. بل چې دی په with red rock with crack په دغه ډول
خاور کې چې دی 1:0.5 په همدې ډول دا جدول در سره انجینر صاحبانو وګورئ چې وخت ضایع کېږي لکه سنډ لوم دی یا سافټ کلی دی په دغه کې چې دی په 3 متره هایټ کې چې دی 1 متر باید موږ عرض ولرو یعنې زموږ سایډ سلوپ چې دی په دغه عمره اندازه کې وي دا د انلینډ کانال لپاره چې دی زموږ سایډ سلوپونو لیمیټیشن وي او په عمومي ډول د لاینډ کانال لپاره چې دی سلوپونه چې کوم دي کوئی سب نارمل سویل دي دغه نارمل خاورې چې کوم دي دغه کې به سایډ سلوپ 1:1.2 وي په سنډي سویل کې چې دی هغه شګه درلودونکي خاور کې به چې دی دغه 1:1.5 وي او په بلاک کاټن سویل یعنې دا توره هغه د پنبې خاوره چې موږ ورته مټینه خاوره یو پای کې به سلوپ چې کوم 1:1.5 وي دلته لیکلي وي د بک فیلینګ ان بیس ګراول وایي په دغه کې چې دی دغه بک فیلینګ چې کوم دی دغه باید هغه ګراول چې دی به واچول شي دغه ډول خاورو کې بیا وروسته په دې باندې انجینر صاحبان خبر کوي چې ولې دا ګراول واچول شي دغه کاټن سویل چې دی دا د دې بدوالی پسې کې په دې باندې وروسته راځو خبرې کوو دا جدول هم درسره انجینر صاحبان لږ مطالعه کوي دا کې چې دی سټنډرډ سایډ کټینګ سلوپ دی دا په کټینګ کې چې دی کوم ډول سلوپ باید ورکړول شي ورته چې سایل پراپرټي اف نیچر ګراوند د نیچرل ګراوند لیول چې دی کټینګ وایي دلته موږ ته داسې وایي که چیرې کټینګ د 5 مترو څخه چې دی زموږ د کانال ډیپ چې دی کم وي نو په دغه وخت کې به چې دی زموږ 1:0.8 تر 1:1 پورې چې زموږ دغه سایډ سلوپ وي په کوم وخت کې چې کله سنډ سویل ووسي یعنې شګه لرونکي خاوره وي او دا چې دی ډینس وي ډینس ټایټ وي او بل چې دی که چېرته ناټ ډینس وي لوز وي که نه ډینس یعنې ډېر ډنسیټي چې دی کمه وي خالیګاهي ورکې چې دی زیات وي نو په دغه وخت کې به چې دی زموږ د 5 مترو څخه چې دی کم وي یا د 5 نه تر 10 مترو پورې چې کله د 5 نه تر 10 مترو په دغه وخت کې به زموږ سایډ سلوپ چې دی 1:1.2 نه تر 1:1.5 پورې چې دی زموږ دغه ویریبل دی یعنې دومره به چې تغییر کوي په دغه لیمیټ کې به زموږ سایډ سلوپ وي دا په کټینګ کې وي او په فیلینګ کې چې کوم دی وبخې په بینکونو کې چې به کوم چې موږ دغه زوزانقۍ مقطع ډیزاین کوو اکثر په کانالونو کې موږ بینکونه ورته ورکوو چې یعنې کټ کوي غاړو ته ورسره چې دی دا خاوره چې بینک کوي نو دغه بینکونو دپاره به دغه ډول میلانونو باندې چې دی موږ وي لکه سنډ دی ویت ګولډ ګریډنټ دی په دغه ډول خاورو کې به چې دی زموږ بیکینګ هایټ چې دی د 5 مترو څخه کوچنی وي نو زموږ به سایډ سلوپ 1:1.5 نه تر 1:1.2 پورې چې دی وي نور انجینر صاحبانو په دغه سلوپونو باندې چې دی نه تم کېږو زو بله موضوع چې دی موږ راخلو چې بله موضوع زموږ دی پسې سویل پراپرټیز هم دا که سټډي اف بک فیلینګ ریپلیسمنټ دی دغه موضوع ډېر مهم موضوع ده چې دغې ته اکثر انجینر صاحبان چې دغې ته توجه نه کوي دغه باندې چې یو څو خبرې کوو د بک فیلینګ لپاره چې د صاحبانو باید نرمه او هغه مخکې مې چې ویلې کاټن سایل چې دی هغه مټینه او کلی لوم دغه خاوره چې دی باید د بک فیلینګ لپاره چې دی استفاده نشي دې لپاره باید د سنډ ګراول چې دی استفاده شي چې ولې دا استفاده شي د دې اصلي علت دا دی کله چې په واټر ټیبل کې دی زموږ راپورته کېږي نو په دغه وخت کې په دې سایل کې دغه کلی لوم دی کې چې دی اوبه راپورته کېږي کپلري رایز واټر چې دی رامنځته کېږي نو دغه خاوره چې کومه ده دا یو ډول نرموالی کوي چې د دغې په نتیجه کې په کانال په سایډ دیوالونو باندې چې ډېر زیات فشار واردوي چې د کانال دغه د دیوالونو د چپه کېدو لامل ګرځي نشست رامنځته کېږي نو د دې لپاره باید سنډ او ګراول چې دی استفاده شي په بک فیلینګ کې کله دغه اوبه چې دی راجګېږي نو دغه ګراول او دا یو خاصیت لري چې دغه داسې لی کېږي نه تښتي نه نو هغه فشار چې کوم دی په ورټیکل ډول باندې چې دی زیات واردوي نه چې دی د یو زاویې لاندې په دیوال باندې چې دی فشار کم وي نو باید زیاته هڅه وشي چې دغه سنډ او ګراول چې دی استفاده شي د بک فیلینګ لپاره چې تر څو ریپلیسمنټ چې دی ونه کړي زموږ کانال او چې دی ډېر زر تخریب نشي بل چې دی مسله چې دی هغه د سټډي آن هایدرالیک ډیزاین د هایدرالیک ډیزاین په برخه کې چې دی باید مطالعه وشي چې دغه ډېر عمومي مسله ده په دې باندې تاسو هم ډېر مطالعات به کړي وي خو زه په لنډ ډول باندې چې دغه د هایدرالیک ډیزاین کې چې دی کوم مسایل شامل دي دغه درته وایم لکه په هایدرالیک ډیزاین کې چې دی کراس
کراس سیکشن مو ویلې لکه په هایدرالک ډیزاین کې چې د سٹار کې زمونږ ډسچارج پیدا کول دي، رفنس کوفیشنت پیدا کول دي چې د مختلف دي چې د مانینګ دی لکه فرضي مثال نن الویل چینل دی کوم چې د لینینګ مونږ نه کوو هغې لپاره چې دی بیا د کټر او ګنګولیټ او لیسي دغه میتودونو په استفادې سره چې دی هماغه کوم رفنس کوفیشنت دي هغه پیدا کول دي، سایډ سلوپونه دي، لانګ سلوپونه دي او ورپسې چې دی د مانینګ ضریب مو ویلې چې که چېرته مونږ لاینینګ کوو یا انجینري چینل دی مونږ غواړو هغه ډېر استعمال چې لري هغه د مانینګ فارمول دی چې د مانینګ کوفیشنت چې دی دا پیدا کول دي، د بی پر ډي یعنې د عرض او د ارتفاع ترمنځ چې کوم ریشو یا تناسب دی هغه پیدا کول دي، ای کراس سیکشن چې دی مساحت پیدا کول دي، ولې د ویلاسیټي یا د سرعت چې دی پیدا کول دي. سرعت کله چې موږ سرعت پیدا کړو میلانونه مو ټاکل نو بس زموږ د هایدرالک ډیزاین برخه چې دی تکمیلیږي چې په مفصل ډول باندې هایدرالک ډیزاین په برخه کې دی موږ یو ویډیو چې دی برابرو ځکه هغه غټ مبحث دی هغه چې دی په لنډ یو څو خبرو باندې چې دی هایدرالک ډیزاین نه ختمیږي نو هغه ډېر کار غواړي چې بیا په یو ویډیو کې موږ په تفصیلي کار وکړو. انجینر صاحبان دا د مانینګ ضریب د یو څه جدولونه دي دغه در سره وګورئ لکه د کانکریټ لپاره د ګراول لپاره چې د ماکسیمم ویلیو څومره ده، سټنډرډ څومره ده او منیمم یې څومره ده، دا یو څه جدولونه دي دې باندې همداسې نظر تیرو په دې خاطر ورباندې ډېر نه تم کېږو چې وخت رانه نیسي بیا نو دغه جدولونه یې در سره واخلئ که ډیزاین کوئ نو بیا پای کې د دې څخه زیاته استفاده چې دی کیږي. بل چې د زمونږ بله موضوع چې د هغه سټډي آن اکنامک کمپریژن دی د اقتصاد دی برخه باید په یو کانال په ډیزاین کې چې دی ډېره جدي چې باید وڅېړل شي چې داسې یو ډیزاین موږ ونه کړو لکه اوس وخت کې چې کوم زمونږ کور ودان په وزارت کې چې کوم ډیزاینران دي او هغه چې کوم ډیزاینونه کوي مقصد چې هغه خپل مسؤلیت راخلي په نورو باندې ور چې موږ په ډېرو ساحو کې چې دی عملاً وکته چې ډیزاین به په ایریګیشن ډیزاین اینډ ټیک کې به راخیستې او هغه به په اټوکټ کې به صرف ډراونګ به یې کړی او نور به یې لېږلي ساحې ته چې هلته به یې په د سایټ انجینر د پروجیکټ منیجر دا یې به یې په بیړه تباه کړې وه چې سایټ ته یې اجسټ کا ازبرای خو دا نو ته خو دا دومره په وزارت کې ناستې نو دا څنګه خو به هر حال دغه مشکلات ډېر زیات دي نو د همدې لپاره موږ هڅه کوو چې تر څو داسې ټرینینګونه برابر کړو چې خلک لږ ریل شي لږ هغه د ساحې سره ځان اجسټ کړي ساحې نه چې دی اکثره چې دی ډیزاینران انجینر صاحبانو یو بله نقطه درته وایم چې داسې وي چې ساحه کې کار نه وي کړی هلته چې دی هغه ساحه کې د تطبیق نه خبر نه وي چې آیا دغه ډیزاین زما هلته تطبیقېږي که نه خو صرف هلته کینی وزارت کې ښه پوزیشن یې اخیستی چې په هر صورت یې اخیستی دی نو بس په اټوکټ کې ډراونګونه وکړي ویې لېږي د هغې ته عملاً نو په دغه ډول باندې دا چې یو ډېر مشکل دی نو باید موږ د ساحې څخه ځان خبر کړو هلته سر وي چې دی د هغې نه ځان خبر کړو نو بیا په هغې په نظر کې نیولو سره چې دی بیا باید ډیزاین تر سره کړو ښه دغه اقتصادي برخه باید وڅېړل شي بل چې د کانکریټ سلب دی مسینر لینینګ دی په دې باندې مخکې بحث وکړو نور چې دی راځو په عملي برخه باندې چې دی کار کوو دا ډېر اوږده مبحثونه دي چې که وخت او ستاسو غوښتنه وه او مینوالو نو بیا په دغې هر یو باندې چې جلا ویډیوګانې وبرابرې کړو ځکه دا هر یو فکټور چې دی دومره حتی مهم دی که چې په هر یو باندې ټوله ورځ سړی خبرې وکړي هم کمه ده ځکه چې دا موږ چې یو ډیزاین کوو په ډېر مصارف راځي دغه پیسې چې کومې دي دغه مصرفېږي باید دا په ځای مصرف شي نه دا چې سایټ ته یې اجسټ کوي نو په دې هیله چې هغه انجینر صاحبان خفه نه شي کوم چې اوس مهال په وزارتونو کې د ډیزاین کوي چې انتقاد دې راباندې وکړو نه زموږ انتقاد به صرف په دې وجه باندې چې تر څو اصلاحات راشي ښه راځو عملاً کار چې دی ورځو سیول 3D پروګرام راخلاصو تیار مو تر دغې ساحې پورې چې دی موږ کار کړی و مخکې مو په دې باندې دا وکړه چې دغه های فیلډ الیویشن چې دی موږ اډ کړي نن راځو چې د میلان ورته ټاکو ډسچارج سرعت ټاکو په ډېر وخت سره مخکې دې څخه چې زه دغلته عملاً کار شروع کړم نو لومړی باید په سرعت او په میلان باندې چې دی لږ بحث وکړو چې
عموما دغه سرعت چې کوم دی چې موږ کوم اداري سره کار کوو نظر د هغه سپیسیفیکیشن ته هغه موږ ته وایي چې په دغه اندازه کې ته ماته سرعت چې دی په دغه کانال کې چې دی دا برابر کا بیا هغه سرعت ته چې دی موږ ګورو چې دغه سرعت زمونږ په کم میلان کې برابرېږي یا موږ ته میلان لیمټ راکوي فرض مثال چې دغه په 0.5% میلان کې چې دی ماته کانال جوړ کا بیا اکثره داسې کېږي انجینر صاحبانو چې دقیق همغه سپیسیفیکیشن ته نه اجسټ کېږي ځینې ساحه چې ډېر ټیپ راځي ځینې ساحې چې دی بیا لږ خوی نارمل راځي نو فرق کوي خو موږ به هغه خپله هڅه کوو باید موږ کنسپټ ولرو موږ هغه خپل کوم څه زده کړي هغه باید په عمل کې چې دی وښیو خواري محنت وکړو چیلنجونه چې دی حل کړو نه دا چې چیلنج څخه وتښتېږو دغلته انجینر صاحبانو چې اس ډي چې دی یو څه سرعتونه چې دی ښودلي دي چې په کوم وخت کې باید هغه اعظمي سرعتونه چې دی کوم روي په سنډ سویل کې چې دی د مکزیمم سرعت چې کوم دی 0.15 متر پر سیکنډ وي کلاس چې تکنیس د دغه کانکریټ اپروچ 13 سانتي په اندازه کچیر دغه دی دویم ټایپ چې دی سنډي لوم دی کچیر ته سنډ لوم وي نو بیا 0.8 دی کلوم 0.8 متر پر سیکنډ دی پام دې ترتیب سره چې دی کلی کې 1 متر پر سیکنډ پورې چې دی اعظمي د دې څخه باید سرعت چې دی زیات نشي که د دې څخه سرعت زیاتېږي نو بیا هلته موږ ته سکورینګ رامنځته کېږي په بینکونو کې چې دی ایروژن رامنځته کېږي نو باید دغه موږ چې دی دغه کې هلته ټرک فورس چې دی رامنځته کېږي سټرس چې دی زیاتېږي او د موادو چې دی بې ځایه کېدنه رامنځته کېږي پرېمینځنه رامنځته کېږي چې څومره موضوع کې ننوځي هغومره چې دی په زړه پورې کېږي شیر سټرس دی په کانالونو کې ټرک فورس دی د زراعتو بې ځایه کېدنه د زراعت ولې بې ځایه کېږي د فشار لاندې واقع کېږي که کشش لاندې واقع کېږي اوږده مبحثونه دي دې باندې چې په راتلونکي کې انشاءالله بحثونه کوو په سافت راک کې چې تر 2 متر پر سیکنډ چې دی موږ اعظمي سرعت لرو په هارد راک کې چې دی یعنی په سختو کاڼو کې چې دی هلته 3 متر پورې هغه لاینینګ چې کانکریټ لاینینګ شوی دی چې د دغې تکنیس تر 18 سانتي پورې وي 3 متر پر سیکنډ چې دی موږ کولی شو ډسچارج ورکړي تېر کړو هغه چې تکنیس یې تقریبا 10 سانتي متره یا دې څخه کم وي 1.5 متر پر سیکنډ چې دی موږ اجازه لرو چې که اسفالټ ولرو موږ تر 1 متر پر سیکنډ باندې هم دې ډول باندې چې دی بلاک ګریویټي نو دا نور سره وګورئ رینفورس کانکریټ دی چې په رینفورس کانکریټ کې موږ تر 3 متر پر سیکنډ چې دی موږ کولی شو چې سرعت تیر کړو اوس دلته یو پوښتنه راولاړېږي رینفورس کانکریټ دلته هم 3 متره دی او تش کانکریټو کې هم دی ولې ګوره انجینر صاحبانو یو چې دی موږ سرعت ډېر ورکولی په دې خاطر باندې نه شو چې بیا کله سرعت چې دی زیاتېږي نو هلته ټربولنټ فلوز دی رامنځته کېږي رژیم چې دی زموږ د فلوز بیخي بدلېږي کله چې رژیم بدل شي نو بیا ډېر نور مشکلات رامنځته کوي په کانال کې چې دا د هایدرالیک مربوط ده بیا په ویډیوګانو کې ورباندې په خیر خبرې کوو اوس مې هلته صرف یو یاداوري ترېنه وکړله دلته یو منول دی دغه کې لږ څه ګورو انجینر صاحبانو دغه چې دی د جاکا او اف او د زراعت او اوبولګونې لیف سټاک وزارت په شریکه دغه منول جوړ کړی دی چې په دغه کې موږ چې کله سرعت دغه کوو ټاکو نو سرعت لپاره باید د فراوډ نمبر چې دی موږ وڅېړو کله چې فراوډ نمبر لوی وي د یو نه نو په دغه وخت کې سب کریټیکل فلو رامنځته کېږي کله چې مساوي وي د یو سره دغه وخت کې کریټیکل ویلاسټي چې دی رامنځته کېږي او کله چې د یو نه کوچنی وي نو په دغه وخت کې چې دی ویلاسټي لیس دین کریټیکل ویلاسټي نو دغه وخت کې چې دی موږ سوپر کریټیکل فلو چې دی رامنځته کېږي وبخئ عموما انجینر صاحبانو دغه دی چې دی په دې منوال کې دودي وایي چې باید په کانال کې چې کوم دی فراوډ نمبر د 0.4 څخه چې دی انحراف ونه کړي د دغې څخه باید کم وي په دغې ویریشن کې 0.4 په اندازه یا د دې څخه لږ کم وي یا لږ پورته خو زیات باید نه وي کله چې فراوډ په دغه اندازه برابر شو کوم سرعت په هماغه سرعت کې چې دی موږ خپل چې دی سلوپ هماغه سرعت چې کله پیدا کړو سلوپ ورته اجسټ کوو چې په څومره سلوپ کې موږ ته دغه سرعت لاسته راکړي یا موږ سلوپ دغه ورکو هغه ساحې ته ګورو هلته ساحه کې مو کته چې زموږ سلوپ څومره شو څومره سلوپ کې چې دی موږ کانال چې دی صحیح راځي فیلینګ او کټینګ چې دی زیات نه راځي فیلینګ چې دی نه کېږي بیا ګورو که هغه میلان چېرته موږ هلته کلکولیشن کوو که چېرته هغه میلان فراوډ نمبر چې دی لوړ شو یا سرعت یې ورکې زیات که موږ میلان چې دی راکمو میلان راکمو هلته ډراپ ورکوو نور سټرکچر دي هایدرالیک سټرکچر دي هغه ورته افروو کوو بیا په عملي برخه کې چې دی دا بیا ګورو په چې کوم ځای کې ډراپ دی ولې ډراپ ورکوو د ډراپ اهمیت په څه کې فراوډ نمبر دی فراوډ نمبر مو چې دی
دې څخه وروسته چې دی مونږ دغه یو مثال دوی ورکړی دی سرعت سره کوم ته پیدا کېږي فراوډ نمبر مساوي کېږي سرعت تقسیم پر جي ډي چې دی ډیپ دی او سرعت دی دغه وي ورکې سرعت دی فراوډ د دې څخه لاسته راځي دلته یې ګوره دوی لیکلي چې فراوډ چې 0.450 څخه کوچنی دی دا اوکې دی یعنې زموږ لپاره هماغه مخکې چې کوم لیمټ ویل چې باید د 4.50 څخه کم واوسي نه هلته چې دی څه شیفونه یې ورکړي دي چې کوم میلان دی ارت دی دغې باندې مخکې مونږ بحث وکړو چې پری بورډ دی پری بورډ نو ویل چې پری بورډ مساوي کېږي الفا ډي جمع ایچ وي جمع 0.050 تر 0.15 پورې چې دی مونږ دغه قیمت ورکولی شو چې اف بي پری بورډ دی چې دغه کوپیشنټ دی چې دغه کوپیشنټ د ټرفزرل چینل کې چې دی 0.05 دی او په ریکټینګولر ټایپ کانال کې چې کوم دی 0.01 دی په همدې ډول باندې ډبلیو چې دغه واټر ډیپ دی هماغه مخکې درتیل چې په کوم اعظمي چې کوم ډسچارج زموږ انتقالېږي په هغه کې چې کوم ډیپ رامنځته کېږي یا ډیزاین ډسچارج په هغه کې دی او ایچ وي چې دغه ویلیسټي هیډ دی څومره په هیډ باندې کله موږ ویلیسټي یا سرعت وښیو نو هغه هیډ دی او وي چې دغه مین ویلیسټي دی متوسط سرعت دی چې دغه بیا پیدا کوو چې څنګه متوسط سرعت موږ پیدا کوو په کومو میتودونو باندې موږ کولی شو دا پیدا کوو او دې چې ایکس ګریویټیشنل اکسلریشن دی چې 9.1 چې دی دا متر پر سیکنډ چې دا معادل دی د 32 پر سیکنډ سره چې معادل دی د سی جی ایس سیستم کې به 32 نو په همدې ډول باندې په لینینګ او باندې مو چې دی بحث وکړو د مسایل مو اوس یې دغه ضایعات دي ورکړي چې هیډ لاس چې دی کوم هیډ لاس څومره ورکې رامنځته کېږي په کانال کې هیډ لاسونه چې دي فردي مثال موږ د دغې نه برنچونه اخلو برنچ دلته به چې دی دغې ځای کې به زموږ څومره ضایعات رامنځته کېږي اف چې دی 0.1 تر 0.2 دی که چېرې موږ دغه د 45 درجو لاندې چې دی کراسینګ ورکړو نو دلته به زموږ 0.5 به اف سی دغه کوپیشنټ چې دی دا به وي انجينر صیبانو راځو مونږ شروع کوو په لومړي سر کې چې دی دغه یو دوه خبرې در سره چې دی نوټ واخلئ انجينر صیبانو لومړی چې دی کله چې مونږ کانال شروع کوو نو مونږ دغه دوه نقطې چې دغه به د ساحې نه چې دی سرور مونږ ته راکوي چې یو به د برن کانال بیډ وي او بل به چې دی افیسیلي نو مونږ به دغلته چې دی ګورو لومړی به دا کار مونږ کوو چې زمونږ دغه کوم نوی کانال چې شروع کوو د دې دا بیډ به چې کوم دی دا به د برن کانال د بیډ سره یا به په لیول کې نیسي یا به د دې څخه ښکته نیسئ په هیڅ صورت کې د نه دغه د کوم کانال چې مونږ اوس شروع کوو ډیزاین ورته کوو هغه د دې څخه لوړ نه وي که چیرې د دې څخه لوړ واوسو نو په دغه وخت کې به چې دی زمونږ دپاره به د برن کانال نه به چې دی اوبه په منیمم چې کله منیمم ډسچارج راځي هغه وخت کې به چې دی نه انتقالېږي نو زمونږ لومړی شرط به دا چې زمونږ به دغه سټارټ به چې کوم دی د کانال دا به د دې برن کانال د بنډ سره یا به په لیول کې وي یا به د دې څخه لږ ښکته واوسي خو په لیول کې کلاړ شو دا به ډېر بهتر وي نور بیا هلته ریکوایرمنټ ته کتل کېږي هغه چې څه غوښتنې ته لرئ ساحې نه فیلډ ته به ځي هلته به چې دی ساحې کې نه به ته خپله ډیټا اخلي هلته بیا واضح کېږي چې ته دې سره لیول کې لاړ شه او که د دې څخه لږ ټیټ لاړ شه او دویمه خبره چې د هغه دا ده چې زمونږ دا کانال چې کوم مونږ ډیزاین کوو د دې اف اس ایل به د برن کانال د اف اس ایل څخه په هیڅ قیمت باید لوړ نه شي که چیرې لوړ شي نو دا زمونږ لپاره هیڅ ګټه نه شي کولی نو ځکه ډسچارج چې دی اعظمي په هماغه کې راځي په هماغه هایډ کې چې دی کنټرول کېږي که مشکل نشته نو باید زمونږ دغه اف اس ایل چې دی زمونږ د برن کانال د اف اس ایل څخه چې دی لوړ نه وي نو دغه دوه نقاط چې دا په نظر کې چې دی جدي ونیسئ د کانال سټارټ کې به چې دی دغه دوه پوینټونه مونږ راخلو د دې انجينر صاحب مونږ هاي فیلډ ایریګیشن یې را اټ کړ نور دغه کوم لاینونه چې کوم دي دا مونږ د منځه وړو کولی شو چې دا مونږ دغه لایر اپ هم کړو که نه دلته ورته زه لیکم چې لایر ډیلیټ دا هم ډیلیټ که مونږ ته چې دی ساحه صفحه شوله اوس راځو مونږ چې دی انجینر صاحبانو خپل میلان چې دی اجست کوو برابر او یا ساحې ته وګورو چې سټیپ ده که لږه نارمل ده پلټ ده هماغې ته چې دی مونږ خپل میلانونه دا کوو لومړی راځو مونږ هلته میلانونه چې دی جوړه منولي د
میلان د ډیزاین لپاره انجینر صاحبانو یو بل خبره دغه انفارم چې دی دودي وای چې زمونږ دغه اف اس ال نه چې دی کنه باید دغه های فیلډ الیویشن کوم زمونږ چې دی دا باید 15 سانتي څخه کم نشي یعنی په دې معنی چې زمونږ په دغه ځای کې کوم دا تیرو په دې شکل باندې اف اس ال فرض مثال ما راوخیسته دی ځنه دا اف اس ال زمونږ تیر شو پول سپلای لیول باید دغه پول سپلای لیول څخه دغه های فیلډ الیویشن پورې تر دا ځای پورې دا ساحه چې کومه ده دا باید د 15 سانتي څخه چې دی کم نه شي که چیرې د 15 سانتي څخه چې دی دا کمیږي نو بیا په دغه ځای کې څه مشکل رامنځته کېږي زموږ لپاره به چې دی دا اوبه به نه خیږي دغه ساحې ته نو په دې خاطر دوی وایي چې باید دغه د 15 سانتي څخه چې دی دغه کم نه شي نو موږ به چې د پول سپلای او د های فیلډ الیویشن ترمن تفاوت باید د 15 سانتي څخه کم نشي که زیات وي نو هغه مشکل نه لري هغه زیاتوالی چې خپل لیمټ لري خو فرض مثال د 15 سانتي څخه باید تاسو چې د کم نه کوي دغه د های فیلډ الیویشن او د پول سپلای لیول ترمنځ کم ډیفرنس دی کم توفیر د ارتفاع چې دی نو راځو انجینر صاحبانو اول چې د سکیل مونږ ګورو چې زموږ د پروفایل سکیل څو دی چې نظر ما سکیل ته بیا دا راځو دلته ایډیټ پراپرټي سټایل ته په سټایل کې چې دی مونږ راځو ګرافیک ته انجینر صاحبانو یو خبره ته مو فکر وي که چیرې زمونږ پروفایل ډېر سټیپ وي یعنې میلان چې دی ډېر زیات وي نو په دغه وخت کې چې دی مونږ یو نسبت 200 یا 15 ورټیکل یعنې زمونږ به دغه ورټیکل چې دا 15 په دای کې برابرولی شو او که چیرې ډېر سټیپ نه وي هموارې ساحې وي نو یو نسبت 100 چې دی دا نارمل سکیل دی چې ورټیکلی چې دی 10 راځي دا یو ډېر ښه سکیل دی چې عموما په دغه کې ډیزاین لاینونه چې دی تیریږي سلوپونه په همدای کې چې دی اکثره ډیزاینران چې دی ورکوي نو هدف دلته دا دی انجینر صاحبانو چې زموږ دغه ورټیکل 1 متر چې کوم دی دا په 10 باندې ښودل شوی دی نو د دغه مقیاس هدف زموږ همدا دی دا اپلای او کې مقیاس موږ ته چې یو نسبت 100 یا 10 دی یعنې ورټیکل برخه چې زموږ په 10 باندې اوس راځم زه دغلته چې دی یو چیکه خلمه چې رښتیا هم په همدې ډول باندې که نه ده ډایمنشن ورته راخلو ګورو DLI راځم دا ګورم یعنې دغه 1 متر چې زمونږ دی دا مونږ ته په 100 باندې ښودل کېږي په 10 یعنې اوس که مونږ انجینر صاحبانو دلته قیمت ورکوو نو هغه به مونږ په 10 کې ضربو ځکه زمونږ دغه یو خانه چې کومه دا په 10 دی یعنې دلته مقیاس زمونږ 10 دی فرض مثال زه غواړم 2% میلان ورته ورکړم که نه دلته راځو په عمل کې چې دا واضح کوو ښه به درته معلوم شي نو زه راځم دې ته 2% میلان ورکوم ښه انجینر صاحبانو زه راځم دلته اوس مونږ اول کې چې 2% میلان چې دی مونږ ترتیبو چې څنګه کولی شو انټر دلته راځم دې ځای کې ورته 100 لیکم 100 متره 2% په 2% کې چې دی په 100 کې چې دی زمونږ چې 2% کله راکوو 2 متره راځي که نه 2 متره هلته مقیاس زمونږ 10 دی یعنې 2 ضرب 10 دا مساوي کېږي 100 سره دې ته چې دی 100 ورکوم او سی انټر نو دا چې دی 2% میلان چې دی زمونږ دلته دغه شو اوس راځي دا چیک کوو چې څنګه 2% دی که نه راځم دغه معلومو چې آیا 2% دی که نه دی دلته راځم پروفایل ته پروفایل کې چې دی ډیپ ته راځم دې ځای کې په پروفایل باندې یو کلیک کوو پروفایل باندې چې کلیک کوو دې نه وروسته راځو مونږ دغه انټر ګورو چې دغه میلان زمونږ 2% دی دې لپاره چې فیصدۍ باندې مونږ وښیو اوس خو مونږ چې دی په ډیپ باندې وښوده راځم دا چې دی زه ورته یم چې فیصدي باندې راته وښیوه دې باندې کلیک کوم راځم ایډیټ لیبل سټایل ته سټایل کې چې دی ورته یم دا ماته په فیصدۍ سره وښیوه نو دا وایي چې 2% میلان تاسو دا میلان چې دی مونږ 2% ورکړی دی په همدې ترتیب سره چې دی مونږ کولی شو څو میلانونه د مخکې نه ځان دپاره چې دی برابر کړو بیا هماغه کاپي ولته چې دی پیسټ کړو نو دغه به یو ښه میتود دی انجینر صاحبانو زه راځم یو بل سلوپ چې دی ورکوي دا کومه چې ایلنټر دا به یو بل سلوپ هم چې دی زه ځان سره جوړ کړم چې دغه به په دا سلوپ به چې دی 1.5% بشي یعنې 1.5 ضرب 10 دا به 15 او سی انټر
سنټر دا چې دی زموږ دپاره بل سلوپ چې دی مونږ جوړ کړ چې د هغه 1.5% سلوپ دی سلوپ چې دی انجینر صاحبانو عموما سلوپ چې دی دا د دغه د سرعت پورې اړه لري چې څومره سرعت مونږ ته راکړل شوی وي هلته په مینوال کې په هماغه اندازه به چې دی مونږ به د هغې څخه انحراف نه کوو خو منیمم سلوپ چې دی د مونږ په 1 کیلومتر کې چې دی د 1 متر نه چې دی ډېر کم سلوپ مونږ نشو ورکولی یعنې 0.1% چې دی زمونږ منیمم سلوپ دی دې څخه چې کله سلوپ کمیږي بل به ورته ورکړم چې 1% سلوپ که د دې څخه بیا کمیږي انجینر صاحبانو دلته زمونږ یو دغه د فلو چې کومه دی د دې سرعت بیخي راکمیږي هلته سلټیشن چې دی ډېر رامنځته کېږي نو اوس راځو انجینر صاحبانو مونږ دغه سلوپونه دلته اپلای کوو ګورو هر یو سلوپ چې دی مونږ ګورو چې د دې سره دې ساحې ته ګورو چې کوم یو دلته اجسټ کېږي اول زه دغه سلوپ راوړم د کوم چې 2% دا دلته ساحه کې ګورم چې دغه هاي فیلډ الیویشن یې زما کور کوي که نه یې کور کوي کافي او دې څخه دا را کافي کوم دلته دا راوړم دلته دغه سټارټ پوینټ چې کوم دی دا ورته وایم چې په دغه سټارټ کې همدغه کانال بیټ سره چې دی زه پلی کوم ګورم دلته اوس چې دغه هاي فیلډ الیویشن چې دی موږ ته کور کړي که نه اوس که دلته وګورو صاحبانو بیخي زیات کټینګ چې دی ټوله ساحه په کټینګ کې راځي ممکن چې دغه هاي فیلډ الیویشن چې دی هغه موږ چې ویل پول سپلای لیول ممکن چې هغه پول سپلای لیول کې چې موږ کوم ډیفرنس ویلی چې باید 15 سانتي نه کم نشي چې شاید هغه هم پوره نه کړي نو دې دپاره زه وایم چې دغه ډېر سټیپ دی راځم دغه 1.5% چې کوم میلان ورته موږ برابر کړی دی دغه ورکوم سلیکټ کوم یا کافي کاپي او دې ځای نه کلیک کوم دلته دا راوړم اوس ګورو چې دغه هلته په دې کې ښه اوس مونږ دغه 1.5% میلان مو چې کوم ورکړه که اوس دلته مونږ وګورو زمونږ دغه کټینګ چې دی په دغه ساحه کې کم شو خو یو بله مسله ده چې دغه هاي فیلډ الیویشن نه چې زمونږ کانال ډېر پورته واقع شو نو مونږ مجبور چې دغه میلان ورته یا تغییر کو یا ساحې ته ګورو که همدغه مناسب و چې مونږ چې دی همدوی باندې اکتفا نو اوس بس کار وکړو چې مونږ به دغه میلان د دې لږ زیات کو نو زه کوم چې الانټر دلته راځم دې ته چې دی د 1.3 انټر اوس دغه همدغه لین چې دی زه راخلم هلته لاندې راوړم ګورم چې ښه اوس چې وګورو دلته زمونږ دغه میلان چې دی صحیح دی دغه هاي فیلډ الیویشن هم چې دی کور کړ زمونږ دپاره او نو اوس راځم دغه چې دی لږ نور هم ایکسټینډ کوم ګورم چې دغه ځای پوره رسي هلته ورته ډراپ ورکوو که په دې ځای کې ډراپ ورکول شي نو دې دپاره چې دی انجینر صاحبانو غواړو دغه هلته یو ډراپ ورته ورکړو ډراپ لپاره زه الانټر زه ورته وایم چې په دغه ځای کې زه غواړم چې ډراپ ورته ورکړم اوس ډراپ فرض مثال زه ورکوم هلته 0.5 متر ډراپ ورکوم 0.5 متر او مقیاس زموږ څو دی 10 دی که نه ورټیکل نو یعنې 0.5 ضرب 10 دا به شي 15 یعنې 15 اوس به چې دلته ورته 15 قیمت ورته زه ورکړم 0.5 متر ډراپ چې دی ورته مونږ دغه ساحه کې ورکړو دې لپاره چې مونږ همدغه میلان سره لاندې راشو نو دلته به چې دی زه دغه به لږ ایکسټینډ کړم چې تر څو همدغه میلان چې دا کوم دلته مونږ ورکړی دی دغه میلان سره چې دی مونږ په ټول لاړ شو همدغه میلان راته ګورو که دغه چېرته همدا میلان جوړو په کټینګ او فیلینګ کې چې ډېر تغییر نه راته نو همدغه میلان راخلو که نه د تغییرات راتله یا سټیپ کېده یا چې دی پلان کېده نو مونږ بل سکیل نه چې دی بل سلوپ نه چې دی هم استفاده کولی شو نو زه راځم دا ایکسټینډ کوم EX ډبل انټر او راځم همدغې باندې چې دی کلیک کوم دا دې ځای پورې اوس انجینر صاحبانو مونږ ډراپ ورته ورکړه 0.5 متر ډراپ مو ورته ورکړه اوس راځم همدغه سلوپ چې دی دغه لین راخلم هلته راکې باسم نو اوس اسکیپ کوم یا کافي او به چې دغه سلیکټ کو ښه
اوس راځم انجینر صیبانو دغه چې دی دا ونه ټریم کوم نو دې لپاره ال انټر راځم دغه خط چې دی دغه ته لږ امتداد ورکوم انټر ټي آر ډبل انټر چې دغه ته نه ټریم کومه ټریم شو. نو اوس د دې څخه وروسته موږ غواړو همدغه را انتقال کړو. نو زه راځم دغه را کافي کوم ګورو چې آیا همدغه میلان باندې چې دی موږ سره مناسب دی راځي که نه راځي. نو دا به را کافي کو دا زه سلیکټ کوم سلیکټ کاپي دا ارتوبه چې دی دا به ورته زه آف کړم چې تر څو کوم ځای کې زه غواړم چې هماغه ځای کې پیسټ شي. اوس ګورو چې زموږ کانال چې دی په کټینګ سپیلینګ چې په کومه اندازه دی. اوس که وګورو انجینر صاحبانو دلته دغه دواړه های فیلډ الیویشن چې دی موږ دپاره ډېر ښه منظم چې دی دا کور شوي په همدغه سلوپ کې. نو اوس دې ځای کې چې دی ډېر زیات فیلینګ رامنځته کېږي. اوس دغلته یو بل ډراپ چې دی ورته ورکو تر څو چې دی د فیلینګ نه چې دی ورکې بچ شو. نو انجینر صاحبانو دلته دغه های فیلډ الیویشن نه چې قبل تاسو ډیزاین بیټ تیروئ دې ته هم فکر وي چې زمونږ به دغه میلان نظر میلان ته چې دی زمونږ څومره ډیپ به د واټر راځي. چې فرض مثال که زه وګورم زمونږ دغه ډیزاین بیټ شي فرض مثال او دغه چې دی راشي په فرض مثال دلته چې دی ورته وایم چې زمونږ 40 فرض 40 سانتي چې دی زمونږ دغه راځي ال انټر ورته ما چې 40 سانتي زمونږ چې راځي زمونږ ډیپ راځي د واټر. نو دا به چې دی څومره راشي نو دلته راځم چې 40 سانتي شي نو دا به 4 انټر. نو که چیرې 40 سانتي هم زمونږ راشي نو که دا زه د دې ځای څخه واخلم او پورته یې ویسم دې ځای ته کافي ونه واخلو نو هم که وګورو زمونږ دپاره چې دی هماغه های فیلډ الیویشن چې دی ښه منظم کور کېږي. نو نظر هغې ته به چې دی فکر کوي بیا به ډیزاین بیټ داسې نه چې یوازې های فیلډ الیویشن چې دی مونږ کور کو کټینګ او پیلینګ اول ته چې دی زمونږ پول سپلای لیول ته فکر نه وي باید هغه هم مورد نظر ونیسو. ښه اوس کنټرول زیډ دا به چې دی زه ترېنه ډیلیټ کړم چې تر څو بیا وروسته مزاحمت مونږ ته ونه کړي ډیلیټ. ښه زه اوس راځم دلته چې که وګورو دې ځای کې ډېر زیات فیلینګ رامنځته کېږي نو دې لپاره دغلته یو بل ډراپ هم ورته چې دی ورکوم. نو دغه ډراپ چې دی هم ورته وایم چې 1.5 متر په اندازه چې دی زمونږ دی دغه ډراپ 1.5 متر چې دی زمونږ به چې دی 15 راشي ځکه 1.5 متر ضرب لس چې زمونږ مقیاس دی نو دا به شي 15 انټر. ښه نو اوس راځم دغه به چې دی ټریم به کو ټي آر ډبل انټر نو راځم دغه برخه به ترېنه ټریم به یې کړم. اوس بیا هم هماغه میلان چې کوم موږ مخکې ورکړی دی نظر اول هماغه ګورو که هغه صحیح نو ښه ده که هغه درست نه نو بیا به موږ یو بل میلان چې دی دې ته ګورو چې هغه میلان ورته راواخلو. نو زه دا به کافي کړم کاپي او د دغې ځای څخه به دا چې دی کلیک کوم دا راخلم دلته یې راوړم همدغه ډراپ مو چې ورکړی دغه ډراپ په بیخ کې چې دی دا همدلته پرېښوست. اوس وګورو چې آیا زمونږ های فیلډ الیویشن یې کټینګ او پیلینګونه چې دی مونږ ته څنګه کور کړي دي. دا به ترېنه زه ډیلیټ کړم ډیلیټ ته به دا به چې لږ ایکسټروډ کو ای ایکس ډبل انټر دا زه ایکسټروډ کوم. ایکسټروډ مو که وګورو دلته اوس زمونږ دغه های فیلډ الیویشن چې دی ډېرې لوړې واقع دي او دلته به چې دی زمونږ شاید چې هغه پول سپلای لیول چې کوم دی هغه دا کور نه کړي. نو د دې لپاره چې دی مونږ مجبور یو چې دې ځای کې دا میلان چې دی راکم کړو. دلته چې اوس مونږ څومره میلان ورکړی باید میلان راکم کړو چې تر څو زمونږ هغه های فیلډ الیویشن چې دی پول سپلای کې چې دا کور شي.
لکه وګورو انجینر صاحبانو دغه پوینټ ډېر لوړ واقع دی دغې باندې زه لږ شکي شوم زه ځم بېرته را ډیټا ته ګورم چې دغه پوینټ چې دی دې ته مونږ تېر ځل الیویشن چې دی لوړ ورکړی دی که څه وجه ده زه یو ځل بیا ځم دغه را ډیټا ته ورځو چې مونږ کومه ډیټا ده مونږ سره سرویر اول به چې دغه وګورو چې دا په کوم سټیشن کې دی 240 په 240 کې چې دی مونږ ګورو چې هلته زمونږ های فیلډ الیویشن څو دی زما هغه ډیټا را خلاصوم دې لپاره چې زه سټیشن معلوم کړم چې دا په کوم سټیشن کې ده په کوم آر ډي کې ده نو زه وایم ورته ایکس ایل انټر او ورټیکل ورته یم دلته راځم دغې باندې کلیک کوم انټر اوس همدغه سټیشن وګورو چې په کوم سټیشن کې دغه پوینټ دی زمونږ های فیلډ الیویشن دی دا زه راځم ګورم دا په 228 کې چې دی دغه تقریبا 228 همدغه 228 آر ډي کې چې دی زه ګورم چې زموږ الیویشن څو دی په 228 آر ډي کې چې دی الیویشن زموږ 228 آر ډي 228 آر ډي کې چې 15.0 دی نو اوس راځم دغه پوینټ چې دی یو ځل بیا هلته زه چې دی جګومه چې مخکې مونږ دغه لوړ ورکړی او که څه وجه ده زه یو ځل بیا راځم دې ته پوینټ چې دی الیویشن چې دی ورکوو دلته راځم پروفایل ته نو اوس هماغه پوینټ چې دی زه راجګوم دلته ومکته چې 15.0 نو دلته آټ ته راځم الیویشن ان سټیشن دلته په پروفایل کې چې په هر ځای باندې مونږ کلیک وکړو کلیک کوو بیا کومه نقطه کې چې مونږ غواړو چې دا الیویشن ورکړو بیا به دویم ځل پای باندې کلیک کوو او دلته ورته قیمت ورکوم 15.08 15.08 کې 15.8 دی 15.8 زه راځم دلته کلیک کوم 15.8 دغه دی زموږ پوینټ چې دی اوس ایله دقیق پوینټ چې دی مونږ پیدا کړه چې زمونږ دغه کوم شک و هغه چې دی رښتیا هم دغه پوینټ چې مونږ اشتباه مخکې الیویشن دې ته ورکړی هغه پوینټ نه دی دغه لاندې پوینټ چې دی دغه زموږ لپاره صحیح هغه کوم ساحه کې چې دی ریل پوینټ الیویشن زمونږ دغه دی نو اوس که دلته وګورو انجینر صاحبانو زمونږ دغه ساحه چې دی په کټینګ کې راځي دغه به کټ کو دلته زمونږ دغه های فیلډ الیویشن چې دا کور کیږي نو زه راځم دا لږ نورم ایکسټراکټ کوم ایکس چې تر څو دغه میلان موږ ته نور تر کومې ساحې پورې چې دی کار کوي په دې شکل باندې ایکسټراکټ کوو یا ښه انجینر صاحبانو دلته که موږ وګورو ډېر زیات کټینګ رامنځته کېږي که نه نو دې لپاره چې دی موږ دغه کټینګ چې دی لږ راکم کړو نو دغه میلان به چې دی د دې لږ راکم کړو نو د میلان د کمولو لپاره زه ایل انټر ورته وایم چې 1.5 سانتي دی دغه پورته وړم صحیح ده 3 انټر ګورو یا چې یو چیک کوو چې څنګه دی زموږ میلان هم ښه اوس که وګورو انجینر صاحبانو ډېر راحت کې شو که نه هغه کټینګ چې دی زیات کټینګ مخه مو ونیوله نو دلته چې دی فیلینګ کې رالو اوس د دې لپاره یو بل کار موږ دلته کوو که موږ د دې نه مخکې چې دی وګورو زموږ دغه کانال پروفایل چې کوم دی دا پلان شوی دی یعنی هموار دی نو دې لپاره زه غواړم چې دغه میلان نور هم د دې راکم کړم نو دغه ځای کې به یو ډراپ ورته ورکړو دغه د ټرن آوټ څخه د مخه به چې دغه ځای کې به ورته یو ډراپ زه ورکړم تر څو دغه ټرن آوټ ډېر ټیټ واقع دی که ډېر ټیټ شي که نه دا زموږ ډیزاین بیډ دی شي او د دې نه ټیټ شي نو بیا دغلته به اوبو چې دی فال به رامنځته شي غورځېدنه به رامنځته شي د بیا ډېر په دغه ساحه کې به لږ مونږ دپاره مشکلات زه راځم د همدغې نه ټرن آوټ دغه های فیلډ الیویشن چې کوم په هر ځای کې دی ټرن آوټ دی د ټرن آوټ نه د مخه چې دغه ځای کې ورته یو ډراپ ورکوم نو دغلته به زه یو ډراپ ورته ورکړم د 1 سانتي ډراپ ورته ورکړم 0.2 ضرب لس دا چې دی 2 کېږي صحیح ده ډراپ که ورته خیر 1.5 سانتي ډراپ ورته ورکړم شل هغه او لس ورسره چې دی نور جمع کومه 1.5 سانتي ښه کنټرول زیډ
ښه زه به دې ته اورتو چې دی آن وکړو اورتو به ورته آن کړو ښه 3 ښه اوس چې دی مونږ چې دی که وګورو ډېر زیات به زمونږ دا راحت کې شي اوس کولی شو ډراپ هم ورکړو دلته میلان هم ورته تغییر کړو دغه های فیلډ الیویشن دا کوم ټرن آوټ چې دی دغه به مونږ دپاره نارمل شي نو دې څخه وروسته زه راځم دغه چې دی دا ایکسټراکټ کوو یا دې نه ای ایکس ټریم کوو یا ټي آر ډبل انټر موږ که وګورو موږ هغه ایکسټراکټ نو دا تقریبا دلته راځي ډېر زیات دلته زموږ فیلینګ هم راځي دغه برخه هم چې دی کېږي نو دې لپاره زه غواړم دلته دغه ډراپ که لږ نور هم موږ زیات کړو نو ښه والی به یې دا وي زموږ لپاره چې دلته به دغه فیلینګ نه به موږ بچ شو که چیرې موږ دغه ډراپ خو یو ځل یې چیک کوو انجینر صاحبانو په همدې ډول باندې چیک کوو یا موږ چیک اخلو ګورو یا چې دا ډراپ زموږ کفایت کوي او که نه دغه ډراپ چې دی لږ موږ نور هم هایټ یې چې دی زیات کړو یو ځل به چې دی موږ دا چیک کړو چې تر څو زموږ دغه په فیلینګ کې را نه شي ځکه فیلینګ کې چې دی کانال زموږ لپاره انسټیبل دی او ډېر ښه نه راځي ښه اوس راځم همدغه میلان چې دغه کافي کومه دې څنګه کافي اخلم هلته بیا اجسټ کوو یا چې څومره میلان سره باید موږ لاړ شو چې تر څو هغه د فیلینګ مخه ونیسي کافي اخلم د دې څخه راخلو دا به لږ را زوم کومه چې تر څو موږ ته معلوم شي چې په کوم ځای کې ښه اوس که وګورو زمونږ ښه اوس راځم د دغې ته چې د میلان د دغې راکموم دغه چې نه زه ډیلیټ کوم چې تر څو ښه اوس به چې د الینټر او دغه ځای نه به دا راونیسو تر دغې ځای پورې چې راوړو دلته که نه چې میلان هم صفر نه شي او موږ بل چې دی نو دغې ته به 15 به ورته قیمت ورکړم چې 15 یعنې متر په اندازه دا راکموم اوس همدغه رانیسو دې ځای نه اوس به د دې یو چیک به واخلو انجینر صاحبانو چې موږ میلان یې وګورو چې تر څو موږ میلان څومره شو چې میلان مو ډېر کم شوی نه دلته وګورو موږ بیا هم په فیلینګ کې یو دغه ډراپ چې دی لږ نور هم ورته دغه ډراپ زیاتوم چې تر څو دغه فیلینګ نه چې دی موږ خلاص شو په کټینګ کې شو اول راځم دغه به چې دی زه وګورم چې زموږ دغه دلته په پروفایل کې یو ځل چې دی کلیک کوو انجینر صاحبانو اوس راځو دې څخه وروسته سټارټ او اینډ دا به لږ رازوم کوم چې تر څو موږ ته معلومات وشي چې موږ په کومه ساحه کې چې دی تر کوم نقطې تر دغه ځای پورې ښه اوس چې دی زه ورته یم دا راته په پرسنټ باندې وښیوه ځکه پرسنټیج لیبل ایډیټ او دا چې دی اوکې ښه نو 0.9% سلوپ دی یعنی کافي سلوپ دی مونږ که نه د دې څخه باید مونږ سلوپ چې دی نور کم نه کړو دا چې دی زمونږ فاینل سلوپ دی ځکه مونږ مخکې ویل چې منیموم سلوپ باید 0.1% نه چې دی زیات کم نه شي نو اوس دلته مونږ چې غواړو چې مونږ ځان د دغې فیلینګ نه خلاص کړو نو مونږ دپاره یوازینۍ او لاره چې ده هغه د دغې ډراپ زیاتول دي چې باید دغه ډراپ مونږ د 10 سانتي په اندازه نور هم څنګه کړو زیات کړو ډراپ نو دلته راځم الینټر باندې کلیک کوو هغې ته یو یم او انټر او دغه راخلو ښه اوس ګورو چې اوس که وګورو نو مونږ بیخي د هغه فیلینګ چې دی مونږ سره بیخي کم شو دغه پوینټ هم چې دی زمونږ لپاره کور شو دا هم چې دی ښه منظم کور شوی دی نو د دې څخه او که بیا هم تاسو غوښته چې یاره لږ نور هم چې دی مونږ باید کټینګ وکړو نو کولی شو چې مونږ دغه ساحه چې دی څنګه کړو دا ځان سره چې دی یو 10 سانتي دا ډراپ یاده کړو یا دغه میلان لږ شانتي زیات کړو چې تر څو مونږ په فیلینګ کې راشو خو زه یم چې همدغه سلوپ به چې دی موږ لپاره کفایت وکړي ځکه که سلوپ د دې څخه موږ زیاتو نو بیا مجبور یو چې دغلته
زمونږ ساحه چې ډیره همواره ده موږ ته بیا مشکل جوړیږي. ښه اوس راځو همدغه سلوپ چې کوم دی دغه په همدغه سلوپ باندې ورته ما مخکې زما ایکسټرا کومه یا ایکس ډبل انټر چې تر کومه ساحې پورې موږ په همدغه سلوپ باندې تللی شو موږ ته مزاحمت نه کوي. اوس راځم تر دغه ساحې پورې ډېر ښه چې دی نارمل را روان وي په همدغه سلوپ باندې. ښه تر دغه ځای پورې چې دی مونږ راورسېدلو په همدغه سلوپ باندې. اوس دغه سلوپ چې دی دی ته زه راځم که دغه سلوپ باندې مونږ لږ نور هم مخکې ولاړ شو. ښه نو دغه ساحې ته چې دی مونږ رارسو. نو اوس دلته چې دی انجینر صاحبانو که مونږ دغه ډراپ چې دی دلته یو ډراپ ورته ورکوو نو دغه های فیلډ الیویشن ډېر لوړ پاتې کېږي چې زمونږ پول سپلای لیول به بیا دغه پوینټ چې دی کور نه کړي. نو مونږ چې دی په همدغه سلوپ چې دی مونږ ته به کفایت وکړي. خو فکر کوم چې دغه سلوپ باندې که مونږ دلته راشو نو زمونږ دغه پول سپلای لیول به چې دی دې ځای کې به راشي. نو دغه پوینټ چې دی دغه پول سپلای لیول چې زمونږ نشي کور کولی. نو دې لپاره چې دی مونږ داسې کار کوو چې یو ځل دغه سلوپ چې دی مونږ لږ نور هم راکمو ځکه چې دغه سلوپ سره که مونږ ولاړ شو نو مونږ ته مزاحمت کوي یعنې دغه پوینټ چې دی بیا مونږ نشو کور کولی. نو دې دپاره زه راځم داسې کار کوو چې دغه همدا راخلم دلته یې را انتقالوم دغه ځای ته. ښه اوس چې دی که مونږ دغه اوس ګورو دلته فیلینګ دی دلته کټینګ دی دا به ډېر یو ښه میلان سره چې دی مونږ راړو. اوس راځو دغه میلان به چیک کړو چې زمونږ میلان څومره شو که نه چې هسې نه چې میلان مو ډېر راکم کړی نه وي. خو ځینې وخت کې همداسې کېږي چې مونږ بل اپشن نه لرو د میلان د دغې لپاره ځکه که میلان چېرته زیاتېږي خو هغې لپاره چې دی ښه اپشن مونږ دا لرو چې کولی شو مونږ دغه وکړو 0.8 چې دا په فیصدۍ باندې خو که مخکې څه خبره کوله که چیرې میلان زموږ څخه زیاتېږي خو هغې لپاره موږ ډېر ښه اپشن لرو چې ډراپ ورکوو ورته واټرفال رامنځته کېږي مشکل نه لرو. او که چیرې موږ میلان کم یو غواړو چې هغه زیات کړي 0.8% نه موږ ویلو چې 0.1% پورې چې دی موږ مجاز لرو. نو اوس دلته 0.8% پورې دی یعنی میلان چې دی موږ کولی شو نور هم د دې څخه راکم کړو. موږ ته اجازه شته دی که مشکل نه لرو په دې کې ځکه زموږ سیلف کلینینګ ویلاسټي او هر څه چې دی په دې کې څنګه کېږي کولی شو چې موږ یې کنټرول کړو. نو دې لپاره همدغه ښه جوړ میلان دی وګورو بیلانس هم ډېر ښه برابر دی خو دغه هلته لږ فیلینګ کې دی خو خیر کانال چې دی دومره لږ به چې دی څه خبره به نه ورکړي. ښه نو زمونږ چې دی دغه اضافي شي نه وایي نه دا به مونږ ډیلیټ کړو. ښه دا مانه ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم سمانه. ښه TR انټر ټریم دا برخه مونږ ټریم کوو او دغه چې دی دا باندې به سلیکشن او دا به دا وکړو. ښه انجینر صاحبانو تر دې ځای پورې مونږ راورسېدو دغه برخه به چې دی مونږ فیلینګ راځي ځکه چې دلته زمونږ های فیلډ الیویشن ډېر لوړ واقع دی نو دلته مونږ بل اپشن نه لرو. نو اوس راځو مونږ د ډیزاین بیډ لپاره چې دی د پولي لاین له لارې چې دی مونږ دغه میلانونه دلته ورکړل. د دې څخه وروسته مونږ به راځو په دې باندې به ډیزاین لاین چې دی اپلای کوو یو ځلې ګورو چې زمونږ های فیلډ الیویشن چې ډېر لوړ نه وي دا شوی دغه ځای کې چې دی اوس دغه های فیلډ الیویشن یو څه لوړ دی خو دغه ځای کې چې دی لږ شاید چې مونږ میلان ورته لږ شانتي کم کړو ممکن. زه راځم دغه یو ټیس اخلو دلته نو DLI ډایمنشن کوم زه ګورم چې دغه څومره لوړ واقع دی زموږ دی نه
که وګورو دا تقریبا 10 سانتي چې دی زمونږ نه دغه های فیلډ الیویشن دغه ټرن آوټ چې کوم دی دا لوړ واقع دی. نو که چیرې په دغه وخت کې زمونږ دغه پول سپلای لیول یا دغه ډیپ چې دی دا د 45 سانتي څخه کمیږي نو موږ لپاره چې دغه بیا مجاز نه دی، بیا مجبور یو چې موږ دغه میلان چې دی نور هم راکم کړو چې تر څو زمونږ دغه بیټ چې دی دا لږ رالوړ شي او دغه ځای ته راورسیږي. او که چیرې زمونږ ډیپ چې دی د اوبو د 45 سانتي نه زیاتیږي نو بیا موږ مشکل نه لرو په دغه وخت کې. نو په دې ترتیب سره موږ راځو مخکې کټینګ او فیلینګ هم چیک کوو. دلته چې ډېر زیات فیلینګ رامنځته شوی دی. خبره دا وایي چې موږ دغه ډراپ دلته ډراپ دی، دغه ډراپ که دا ډراپ په دې ځای کې ورکو ورته نو هم بده به نه وي، خو دا ډراپ که هلته ورکو ورته دا به بهتره وي. دې ځای کې دا ډراپ ورته چې دی ورکو او دلته چې بل ډراپ په دې ساحه کې چې بل ډراپ واخلو، ځکه دغه فیلینګ چې دی په کانال کې دا بیخي ښه نه راځي. دلته دغه های فیلډ الیویشن هم کور شوی دی، دا هم صحیح دی، دلته دا مشکل نه لري. ښه راځو په همدې ډول باندې دلته چې دی که ډراپ په دې ځای کې ډراپ ورته ورکړو نو دا ښه خبره ده چې ډراپ واخلي. خو زه به هر حال اوس چې دی ښه ګوره که هلته ډراپ والو دلته به بیا اوس دلته ګوره انجینرانو ځینې وخت کې داسې ستونزو سره چې دی موږ مخ کېږو که نه، چې فرض مثال دلته دغه های فیلډ الیویشن هم لوړ دی، دلته بیا یو نقطه ډېره ښکته واقع وي او ورپسې چې دی بل پوینټ چې دی هغه هم جګ واقع وي. نو د دې لپاره بیا موږ بل داسې هایدرالیک سټرکچر نه لرو بغیر د بوسټر پمپونه چې دلته یو ځل اوبه راکېوځي او بیا چې دی موږ ورته پمپ ولګوو د دې په واسطه بیرته لوړ ځای ته اوبه انتقال کړو. نو مجبور یو چې موږ د دغه ټیټو نقطې نه چې دی تیر شو، مقصد خپل ډیزاین لاین چې دی هغه پورته تیر کړو. لکه اوس دلته دغه د دې نقطې او دې نقطې ته وګورو، دغه های فیلډ الیویشن چې دا په ښکته واقع دې څخه موږ صرف نظر کوو، دغه نقاط ته دغه کوم چې لوړ دی نظر دغې ته موږ خپل ډیزاین بیټ چې دی برابرو. ښه دلته که وګورو دلته هم دغه پوینټونه ډېر ټیټ واقع دي، خو دلته مخکې راځو ګوره دغه دلته اوس های فیلډ الیویشن که موږ چېرته د دغې پوینټ لپاره دغه ډیزاین بیټ راښکته کړو نو بیا دلته چې دا کوم پوینټ لوړ واقع دی نو بیا دغې لپاره چې دی موږ مشکل سره مخ کېږو. نو موږ په دغې کې چې دی هغه لوړو نقاطو په نظر کې نیولو سره خپل ډیزاین تیرو. چون دلته ګوره ډېر زیات فیلینګ کې موږ واقع کېږو، خو موږ بل بدیل نه لرو، دې لپاره مجبور چې دغه فیلینګ وکړو، ځکه دلته دغه فیلډ چې دی دا لوړ واقع دی په همدې ډول باندې. نو مخکې چې دی موږ دغه پولي لاین باندې چې دغه ټوله ساحه باندې پروفایل باندې دغسې تېرېږو، ګورو چې زموږ کوم ځای کې پوینټونه په کوم ډول باندې دي. دا واقع ډېر اوږد کانال دی، نو موږ مخکې ورباندې کار کړی، تاسو ته مو صرف وښوده چې په کومه طریقه باندې موږ کولی شو دا پولي لاین په واسطه یو ځل یې په میلانونه او دغه شیونه کنټرول کړو. ښه نننی درس به چې دی انجینر صاحبانو په همدې ځای باندې سټاپ کړو، سبا ته یا بله ویډیو کې په خیر زموږ کار چې دی نور ډیزاین لاین چې دی تیرول دي، ډیزاین لاین ډرا کول دي، دا یې ته راورسېدلو. موږ د هغه پولي لاین باندې میلانونه کنټرول کړه، های فیلډ الیویشن یې کور کړلې، ټیټ نقاط مو وویلې، کټینګ او فیلینګ کې چې دی موږ کار وکړو. کته نو نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې سټاپ کوو، په دې هیله چې را سره تنګ شوي ناست یئ. نو تاسو کولی شئ که کومه پوښتنه ولرئ په تیرو درسونو کې نو موږ سره کولی شئ په دغه ادرسونو باندې چې دی اړیکه ونیسئ. زموږ د ایمیل ادرسونه دي، واتساپ، ټیلیګرام شمیرې دي زموږ، کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګړي نشان چې دی ووهئ چې تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. ملګري مو را دعوت کړئ چې تر څو له دغې برخه کې چې دی خپل پوهې کچه چې دی نوره هم لوړه کړي. موږ ته چې دی صلاح مشورې کمنټونه راکړئ چې د درس د راتلونکو درسونو د لا ښه والي په خاطر باندې نورو پروګرامونو کې لکه واټر کیډ او د دغه برخه کې که تاسو غوښتنه لرئ نو موږ ته کمنټ وکړئ چې تر څو موږ د هغه پروګرام هم شروع کړو. مننه، کور مو ودان، ښه وخت ولرئ، د الله په امان.